الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة النساء. أما بعد، وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وما يحب لجاره، في رواية يحب لجاره. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله جل جلاله ورځ په قیامت باندې عملنامه د خو عملونو په درکه، او الله جل جلاله مو د آخرت په سوال و ځواب کې کامیاب کا. نن د همسایه یا گاونډي یا د پړوسی یا د په دې باره کې خبرې کوو، یا هغه څوک چې ستاسو په خوا کې پور لري د هغې په باره کې خبرې کوو. الله جل جلاله په یو عمومي آیات کې چې ټول حقونه یې خلکو ته ورکړي دي او د هغې حقونه کم دي، فرمایي الله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله عبادت وکړئ، ولا تشركوا به شيئا، او د هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ. یعنی صرف واحد لا شریک الله وګڼئ، نه بت او نه صنم او نه بادشاه او نه ولی او هیڅ شی نه. صرف الله ته صرف الله ته به سجده کوئ او د هغې بندګي به کوئ. وبالوالدین احسانا، او د والدینو سره احسان وکړئ. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې څو ځایه د خپل حق سره برابر، یعنی د الله د حق سره برابر وروسته بیا د والدینو حق بیان کړی دی چې والدینو حق کم یو. وبالوالدین احسانا، او بیا د والدینو سره تاسو احسان وکړئ. د والدینو سره احسان کول یعنی د دین د احترام په لحاظ، د حق په لحاظ، او د نورو حقونو او د احسان په لحاظ باندې، او د نورو وجایبو نه اوچت بل څه شی نشته دی چې باید سړی مور او پلار سره بعد د الله د عبادت نه د هغې سره احسان وکړي. او همدا احسان دی وبذی القربی، او بیا وروسته د هغې بذی القربی کوم یو چې ستاسو خپلوان دي د هغې سره احسان وکړئ. بیا وایي فرمایي الله جل والیتامى، بیا د هغې نه وروسته د یتیمانو سره تاسو احسان وکړئ. والمساکین، او بیا د مسکینانو سره، یعنی فقیرانو او مسکینانو غریبانو سره بیا احسان وکړئ. هر یو څه په خپل ځای کې په خپل احسان باندې معلومه دي. معنا دا ده چې د نږدې خلکو سره به احسان کې، او هغې سره به راکړه ورکړه او محبت به ورسره ساتي، او هغې سره به محبت کې. او والمساکین، او د مسکینانو سره به داسې کې چې د مسکینانو سره به کومک کې په هر ترتیب، که د جامو یا د لباس ضرورت وي، که د خوراک ضرورت وي، که د ځای او د نشست ضرورت وي، د اوسېدو د ځای ضرورت وي، کومک به ورسره کې. یا چېرته ځي انتقال کېږي، د هغې سره به په هر صورت کې کومک. والجار ذی القربی، او بیا وروسته د دې خلکو نه وروسته بیا الله جل جلاله فرمایي کم یو چې ستا سره همسایه او ګاونډي او پړوسي دي، یعنی د هغه سره بیا وکړئ. یعنی دا په دې قطار کې استعمال شوی، جار یا گاونډی په دې کې استعمال شوی چې همسایه سره ښه سلوک پکار دی. والجار د همسایه سره وکړئ، او بیا د هغې سره وروسته بیا کوم یو چې تاسو کوم یو څوک ګورئ،
والجار ذل قربا او هغه همسایه سره کوم یو چې ستاسو سره نږدې وي او کوم یو چې تاسو سره نږدې اوسېږي همغې سره کومک وکړئ. والجار الجنوبي بیا د جار الجنوب سره هغه کسانو سره چې کوم یو ستاسو په اړخ کې وي. والجار الجنوب ته ځینې علما دا وایي چې ستاسو همصنفي او کلاس پیلو چې تاسو سره وي، یا هغه څوک چې ستاسو سره په مجلس کې ناست وي، یا هغه څوک چې تاسو سره په ګاډي کې ناست وي، یا په طیاره کې در سره ناست وي، یا په حج کې ستاسو ملګری وي. جار الجنوب دې ته ویل کېږي. او ځینې علما دا هم وایي جار الجنوب د خپل اړخ د سره کومک کول معنا دا دي چې د خپلې ښځې سره هم باید د خپلې مېرمنې سره هم باید نیکي وشي او په کومه ځکه چې هغه ستا په جنب یا په اړخ کې ده. او بیا فرمایي چې د دې سره کومک وشي او د دې ټولو سره کومک وشي. او دا والجار والصاحب بالجنب یو والصاحب بالجنب دا یو شو. او بل دا دی چې د هغه جنب سره چې هغه در سره په سفر کې هم ملګری وي، په غذا کې در سره هم ملګری وي. او وابن السبیل او هغه کسان چې د خدای په لاره کې وي، مثلا تبلیغیان وي، غازیان وي، یا طالبان وي د سبق دپاره وتلي وي. وابن السبیل د هغې سره کومک وکړئ. او بیا وروسته د هغې نه وروسته بیا د هغې نه چې کله د وابن السبیل د هغه یتیمانو او خوارانو سره دی وکړه. وما ملکت ایمانکم د هغه کسانو سره چې ستاسو وینځې دي او ستاسو غلامان دي. او اوس په دې وخت کې دا نشته، علما دا وایي چې د ما ملکت ایمانکم نه معنا دا ده چې ستاسو زیر دستان څوک وي، که په دفتر او افس کې وي، او که په لاره کې وي، او که په کور کې در سره وي د مزدورۍ په لحاظ باندې در سره وي، او یا ستاسو هغه څوک چې هغه کارونه درته کوي او ستاسو فرمان مني او ستاسو مزدوري کوي، نو د هغوی سره یې وکئ. ایمانکم ستاسو د ښي لاسونه د هغې صاحبان دي، یعنې د هغې سره نیکي کوئ. بیا فرمایي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دا د احسان صورتونه چې ټول د حقوقو او د وجایبو بیان یې وکړه. بیا وروسته فرمایي الله جل جلاله ان الله لا يحب، الله تعالی هغه کسان دوست نه ګڼي. کوم یو کسان من کان مختالا هغه چې کبرجن وي او په خیال باندې فخوره او فخر کوونکی وي. د دې نه معنا دا څه ده؟ د کبر خوی لري، د قهر او د غضب خوی لري، او په چا باندې پروا نه کوي، او د اجتماعي خاصیتونه نه لري چې سره احسان نشي کولی، او ټوله ورځ هغه په دې باندې تېروي چې څنګه یو چا ته تکلیف او ضرر ورسي. مختالا فخورا او فخر کوي په خپل لباس باندې، فخر کوي په خپل هستۍ باندې، فخر کوي په خپل اولاد باندې، فخر کوي په خپل وجایب او په وظایفو باندې. داسې سړي سره بیا الله جل جلاله فرمایي چې دا دوست نه ګڼي، بلکې هغه کسان دوست ګڼي کوم یو چې درته د احسان یو. د احسان لمن ډېره زیاته پراخه ده او ډېره پراخه معنا لري د علماو ترمنځ. کوم یو صغیر او کبیر کار چې دی، او کوم یو چې وړوکی او غټ کار چې دی، هغه د احسان لاندې راځي. او کوم یو چې احسان کوي، څوک احسان کوي، هغه سړی محسن وي، یعنی ډېر ښه سړی وي، ځکه چې هغه محسن دی نو احسان کولی شي. او د احسان طریقه یې درته وښودله چې تاسو به د مور و پلار سره د الله سره به احسان کوئ چې د هغې متابعت وکړئ او اطاعت یې وکړئ او بندګي وکړئ. او بیا به د والدینو سره احسان کوئ چې دا دویمه مرتبه ده د الله نه وروسته. او بیا دریمه بذل قربه هغه څوک چې ستا خپلوان دي هغې سره به صله رحمي کړې، هغې سره به نږدې کېږي، هغې سره به درد و غم شریکې، هغې سره به نږدې کېږي. مساکین او کوم ځای کې چې مسکین ولیده، هر قسم کومک دی چې د لاسه کېږي وایي که. والجار ذل قربه او هغه ګاونډي چې ستا په خوا سره ناست. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګاونډي یا هغه څوک چې ستا همسایه دی هغه په 3 قسمتو باندې تقسیم شوی دی. هغه ګاونډي چې ستا په خوا کې دی چې هغه کافر دی، هغه در باندې یو حق لري، دا یو حق به در باندې لري. او بل دویم هغه ګاونډي دی چې تا سره مسلمان هم دی او ستا په خوا کې دی، دا 2 حقه در باندې لري. یو د اسلام د خوا نه در باندې حق لري او یو د ګاونډیتوب د خوا نه.
او دریم هغه گاونډي دی چې هغه تا سره په اسلام کې هم شریک وي، تا سره په قرب او د همسایتوب کې هم شریک وي، او تا سره د خپلولۍ رشته هم لري. دا درې حقه دا نوعه همسایه په تا باندې لري. فلهذا زمونږ او ستاسو ماحول یا اجتماع د دې نه جوړه شوې ده چې یو چا سره به برخورد کوو، که کافر وي او که مسلمان وي او که خپلوان وي او که وابن السبیل یا غریبان وي او یا یتیمان وي او یا ذل احتیاج خلک وي او یا هغه کسان وي چې تا سره په سفر کې روان دي او یا هغه کسان دي چې تا سره حج ته یو ځای دي یا تا سره تعلیم کې یو ځای دي، په مدارسو او په پوهنتونونو کې در سره یو ځای دي، د هغوی ټولو سره احسان کول دا طریقه د احسان ده. او دې ته علما څه وایي؟ ټول حقوق او وجائب راجمع شوي دي په دغه آیات کې چې د خپل ژوند تېرولو دپاره د دې نه اوچت کوم یو بل منوال نشته دی او نه کوم بل عنوان شته دی. باید په دې باندې سړی عمل وکړي او بیا الله جل جلاله جزا دا ده که څوک ورته دا کارونه نشي کولی نو بیا د الله جل جلاله کوم یو چې دا غریبان دي مسکینان دي د دوی سره هېڅ شی نشي کولی، دا الله جل جلاله دې ته فخور ویلی دی، مختالا فخورا، هغه چې خیالولی دی او صرف په دنیا نازېږي، او فخوره کبرجن دی او د هغه څه خاوند دی چې چا سره روح نه ګډېږي او نه یې ورسره مجلس ګډېږي. په همدې طریقه باندې روایت مې چې کوم یو اولس چې انس رضی الله عنه فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والذي نفسي بيده قسم زما په هغه ذات باندې دی چې زما نفس او زما ساه د هغې په لاس کې ده، لا يؤمن عبد هیڅ وخت مؤمن کامل کېدلی نشي حتی یحب تر څو پورې چې دوست وګڼي لاخیه دپاره د ورور خپل، او یا والجاره په بل روایت کې دی جاره هغه څه چې دوست ګڼي د ځان دپاره او د همسایه دپاره، ما یحب لنفسه هغه څه چې د ځان دپاره نفس دوست ګڼي باید د همسایه دپاره او د ورور دپاره هم دوست وګڼي. متفق علیه. فلهذا د الله جل جلاله کوم یو آیات مې چې ولوسته او کوم حدیث مې چې ولوسته د دې نه بهتر یو سلوک او د اجراءاتو دپاره او د ژوند تېرولو دپاره د دې نه ښه ماحول او ښه چوکاټ بل نشته دی. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الاصحاب بهترین د اصحاب او د دوستان عند الله په نزد د الله باندې خیر لصاحبه هغه څوک دی چې د خپل همسایه او د خپل همکیش سره او د خپل هغه څوک چې همصنفي دی، هغه څوک چې په لاره کې ورسره روان دی، هغه څوک چې ورسره د علم په لار کې روان دی، لصاحبه یعنی بهتر هغه خلق دي او هغه اصحاب دي کوم یو چې د خپل صاحب سره یعنی د غاړې او د ملګري سره هغه نیکي کوي. وخیر الجیران او بهترین د همسایګان نه کوم دی عند الله په نزد د الله خیرهم لجاره چې دا د هغه بل همسایه دپاره د خیر باعث وګرځېږي، نو دا هم د خیر خلک دي کوم یو چې الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې فرمایي او دا وایي. بله خبره دا ده چې انس رضی الله عنه روایت کوي او وایي عن انس رسول رضی الله عنه والله لا يؤمن والله لا يؤمن قسم دی چې ایمان برانه وړي هغه کس، والله لا يؤمن بیا وایي چې ایمان برانه وړي هغه کس، دریم ځلې بیا وایي ولا يؤمن ایمان برانه وړي قیله ورته عرض شو ومن یا رسول الله صلی الله دا څوک دی چې ایمان نه راوړي؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه هغه دا هغه کس دی چې تر څو پورې چې د دې جار همسایه د ده د بوایق او د ضررونو نه په امان نه وي هغه ایمان نه راوړي. یعنی الله جل جلاله ته هغه څوک ګران دی چې کوم یو چې د همسایګانو سره نیکي کوي او د هغې سره نږدې کېږي هغه ورته ډېر ګران دی، او هغه کسان چې د دې سره نه نږدې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی ایمان نه راوړي. اگر چې علما وایي چې د دې ایمان نه کامل کېږي خو نور هر څه کارونه کوي او ښه او بد او هر څه کوي هغه به کوي، خو د دې ایمان کامل نه دی تر څو پورې چې دی د خپل د هغه یأمن جارو چې د دې نه په امن نه وي خپل همسایه همیش دپاره ورسره بدي کوي، د دې دپاره ځکه ایمان وایي دا نه راوړي او نه د ایمان کامل دی. او بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابي هريره رضی الله عنه ذبح
ابن عمر رضی الله عنه ذبح شاة فأهدى منها لجاره يهودي. و ابن عمر رضی الله عنه یو شات یا ګټ حلال ک او د هغې غوښه یهودي ته هم ولېږله. یعنی دا هغه همسایه دی چې کافر دی، نو خپله غوښه او برخه همسایه یهودي ته هم ور واستوله. او فرمای ابي هريره رضی الله عنه من کان یؤمن بالله، هغه څوک چې په الله ایمان راوړي، والیوم الاخر، یو په ایمان په آخرت باندې، ولا یؤذى جاره، هیڅ وخت به خپل همسایه تکلیف نه کي او نه به ورته تکلیف ورسوي. بیا د دې حدیث په سلسله کې وایي په بل روایت فلیکرم جاره، د خپل همسایه اکرام به کوي او عزت به کوي. او بیا بل حدیث روایت دی فلیحسن جاره، نیکی او احسان به کوي د خپل همسایه سره. دا د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دا تر هغه پورې ایمان نشي راوړلی، پوره ایمان نشي راوړلی تر څو چې د خپل همسایه سره، د خپل دوست سره. حتی ابن عمر رضی الله عنه وګورئ چې دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو همسایه در باندې یو حق لري چې هغه کافر وي. د کافر یهودي ته هم هغې کم یو چې ګډې حلال کړی او د هغې ذبحه کړی او د هغې غوښه هم هغې ته ولېږله. نو دې ته وایي رښتیا هم د الله تعالی فرمان او د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت. و فرمای انس رضی الله عنه بیا فرمایي چې وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة من لا يأمن، وی هغه څوک جنت ته نشي داخلېدلی چې په امن ورننه وي، جاره د هغې هغه کوم یو چې په خوا کې دی، بوائقه او هغې ته تکلیف رسوي. رواه المسلم. فلهذا د جار دپاره رسول صلی الله علیه وسلم ډېر علما ډېر په عمومي عنوان سره داسې وایي او د دې آیات باندې استناد کړی دی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دا د هر سړي منوال او محور دی. علما وایي چې که چا یو عمل وړوکی وکړو هم الله جل جلاله یې قبلوي، او که چا وړوکی شر چاته ورسو هم الله جل جلاله بیا معذب کوي او په عذاب کوي بیا ورسره. نو د دې لپاره چې احسان درته ویلی په قرآن کې او د احسان کول دي، احسان لمر ډېره زیاته پراخه ده، کولی شي چې هر چا سره احسان وکړي. او بله دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يمنع جار جاره، نه به منې کوي یو همسایه بل همسایه ان یغزر خشبه فی جداره، یعنی وضع خشبه، یعنی خپل لرګي د هغې په دیوال باندې چې د دې پکې هېڅ تسلط نه وي، بلکې ټول هغه دیوال یا کوم یو وسیله چې دی پې لرګي ږدي او د هر احتیاج دپاره یې چې ږدي، که دا د هغې دا کار ونه کړي او منع یې کړي د دې نه، نو د دې نه بدترین سړی نشته دی، ځکه چې دې دا منع کړی دی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د خپل همسایه سره علی الرفق، په نرمۍ سره به ګزاره کوئ، والتعاون او معاونت به ورسره کوئ، مرسته به ورسره کوئ. او کله چې لرګي ستاسو په دیوال باندې ایښوده نو ورته به په غوسه کېږي نه او نه به یې بد ګڼي، هغه به ذوالاحتیاج وي، احتیاج به لري دې دپاره. فلهذا تاسو ورسره کومک وکئ، نه دا چې تاسو ورسره ونه کوئ کومک. بل دا دی چې عایشه رضی الله عنها فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایي چې هیڅ وخت ما ته جبرائیل که همیش دپاره چې راغلی دی یوصیني، ما ته نصیحت کوي او ما ته وصیت کوي بالجار، په همسایه باندې. حتی دومره وصیتونه راته کوي جبرائیل امین ظننتو چې ما فکر وکړه انه سیورثه، چې دا به ما سره په میراث کې شریک شي. یعنی دومره زیات زوی تا سره په میراث کې شریک دی، ورور تا سره په میراث کې شریک دی، نور خپل خپلوان دي په میراث کې شریک دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ماته دومره زیات یادونه جبرائیل کوي د دې دپاره چې نیکي وکړه د همسایه سره، یعنی د خپل اقرباو سره، هغه څوک چې ستا وراثت وړي. ځکه چې وایي زه ویرېږم د دې نه چې دا ما سره په میراث شامل نشي او میراث رانه ونه غواړي. فلهذا د همسایه قدر کول، د رسول صلی الله علیه وسلم وصیت منل، دا زمونږ ماحول او اجتماع جوړوي.
دا زمونږ او ستاسو هغه کوم ځای کې چې اوسېږو د هغه ټول دائره هغه په ښه والي باندې دلالت کوي، ځکه چې انسان کله ښه وي او الله جل جلاله ورته خپل هغه انعامونه ورکړي وي او ښه خوی او خاصیت یې ورته ورکړی وي، نو الله جل جلاله ته هغه ډېر منل شوی وي، د هغې نیکبختي دي، مبارک وي هغې ته. خو د دې دپاره چې موږ ته دا دومره نصیحتونه کوي، زموږ اجتماعي وضع، زموږ اخلاقي وضع، زموږ د احسان انسانیت وضع، د احسان وضع، الله جل جلاله موږ ته فرمایي چې ستاسو د احسان وضع دا ده، ستاسو علامې د مسلمانۍ دا دي، ستاسو د پوره ایمان علامې دا دي. دا هغه نصیحتونه دي دا او دې باندې انسان فکر وکړي. دا حقوق وجایب دي، هغه وجایب دي چې زه د یو بل مسلمان په مقابل کې لرم، هغه وجایب دي چې زه د خویشاوندانو او خپلوانو په مقابل کې لرم، دا هغه وجایب دي چې زه د یو مسکین په مقابل کې لرم، دا هغه وجایب دي چې زه د یو یتیم په مقابل کې لرم، دا هغه وجایب دي چې زه د یو مسافر و ابن السبیل په لاره کې لرم، دا هغه وجایب دي چې زه د ټولو خلکو سره، حتی د ټولو نړۍ د ارتباطاتو سره، د ټولو سره باید ارتباط اسلامي طور باندې زه ولرم او زه ورسره خواخوږي وکړم. د یو مملکت او د یو هیواد خلک د بل هیواد سره په نزدېکت سره او په روابطو سره د دې حدیثونو او د دې آیاتونو منوال دی. لکه دا نن چې موږ تاسو سفارتونه لیږو، دا د دې دپاره نه لیږو چې خپلې ګټې متصور وي، دا د دې دپاره لیږو چې یو د بل سره احسان وکړو، روابط هم چې ځکه اجتماع او سوسایټي ډېره پراخېږي، ورځ په ورځ باندې ملکونه زیاتېږي، نو د دې لپاره موږ سره تیار دا دی پروګرامونه شته دي چې موږ سفیر لیږو یا هیئت لیږو یا بل څه کوو. نو دا د دې لپاره د یو مملکت اداره یوازې څوک نشي کولی تر څو چې د بل ملک سره شریک نشي، او د بل ملک سره شریکېده دا ده لکه د خپل ګاونډي، د خپل ورور، د خپل کلی خلکو سره، د خپل اجتماع خلکو سره ته نزدېکت کې همداسې درته دا وایي چې د ګاونډي حقوق او د کم یو چې مملکت کې ګاونډي دي او کم یو چې تا نه لرې ګاونډي دي د هغې ټولو عزت وکړه. او دا هم مسله مهمه نه ده چې هغه کافر دی که مسلمان دی باید احسان ورسره وکړي، ځکه یو تر بله سره روابط جوړول د بني آدم اعضا یکدیگرن که در آفرینش یک جوهرن، ټول بني آدمان د یو بل اعضا دي په مثل زموږ او ستاسو باندې دي، او باید سړی دا زړه سوی ولري، باید دا عطف ولري او دا مهرباني ولري چې د ټولو خلکو ته په یو قدر باندې وکتل شي، نه دا چې یو سړی بل ته تکلیف او زحمت ورسوي. دا به زموږ احسان وي، دا به زموږ حقوق ادا کول وي، دا به زموږ وجیبه او په ځای باندې راوړل وي. د حدیث نه او د ګاونډي او د همساینه حقوق ګاونډیانو ډېر زیات دي، د هغې سره احسان او نیکي چې څومره کولی شي هغومره اجر پکې ډېر زیات دی. او په غم او درد کې ورسره شریکېدل ډېره مهمه دا ده. کله چې غم پې راشي، درد پې راشي، غریبي پې راشي، تکلیف پې راشي او ته ورسره هغه شریک کړې، تا ته به الله جل جلاله څومره د هغې د تکلیف په شریکۍ کې او د هغې په پریشانۍ کې څومره اجرونه به درکړي او څومره به الله جل جلاله ونازوي او تا ته به څومره نعمتونه درکړي. کله چې هغه په دې شیانو کې مبتلا شي، تا باندې لازم دا دی چې باید د هغې سره نږدې شي. ځکه جبرئیل امین راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې وصیت کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم په تواتر سره په پابندۍ سره حکم وکړ چې یعنې دا ما سره میراث کې داخلېږي، د دې نه نږدې کوم بل څه نشته دی چې دا همسایه ما سره په دې میراث کې شامل شي، دا به زما سره د میراث کې شاملېږي. په لحاظه د خپل ګاونډي سره د جومات کې ناست دی، په صف کې در سره څوک دی هغه ستا ګاونډي دی، په لاره در سره څوک روان دی هغه ستا ګاونډي او ستا همسایه دی، او په کور کې در سره څوک نږدې دي هغه ستا همسایه دي، په صنف او په کلاس کې در سره وي، په یونیورسټۍ کې وي او که په مدرسو کې وي او که په سکول کې وي او که په کالج کې وي، هغه ستا همصنفي دی، هغه ستا ګاونډي دی، باید ته ورسره نیک سلوک وکړي. دا زموږ هغه عام درسونه دي چې الله موږ ته راکوي او رسول صلی الله علیه وسلم دا لیکچر او دا موږ باندې سفارش کوي چې دا کار وکړئ، الله به تاسو ته نیکي درکړي او الله به هم دوست وګڼي او خپله ورځ به هم ښه وي. کله دې چې نیت انما الاعمال بالنیت، کله دې چې نیت ښه وي الله به اجرونه درکوي، او کله دې چې نیت بد وي خپل ځان ته به دې بدي ورسېږي، بل چا ته بدي نشي رسولی. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کنتم ثلاثه، کله چې تاسو درې کسان یې یعنې درې په لاره کې
فلا تناجس اسناني وای دا دې نه یو ځای کېږي، دوه دې سره نه یو ځای کېږي او نه دې سره خپل سر شریکوي. دون الاخر چې هغه بل سړی په بغیر پرېږدي او د یو بل سره خبرې کوي او پس پس ور سره کوي او د رمز خبرې ور سره کوي. دوه کسان دې نه کوي چې هغه درېمګړی په دې کې پرې نه دي چې هغه دا درېمګړی هم دا خبرې واوري، ځکه هغې ته دا شک پیدا کېږي چې دا به د چا په باره کې خبرې کوي او په علني صورت باندې نه کوي، هغوی پټې پټې خبرې کوي. دا کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فلا تتناجا. هېڅ وخت دوه کسه نه یو ځای کېږي بې دندې نه چې یو سړی بل په هغه څه باندې خبر نه شي چې دوی څه اختلاط کوي او څه وایي سره. ځکه بالناس من اجل ان یحزنه، هغه دریم سړی هغه محزون کېږي، هغه غمګین کېږي. متفق علیه، د دې اتفاق دا دی چې باید سړی خپل خبرې پټې نه کړي د یو بل دوست سره او په یو مجلس کې ناست یو پټې خبرې کوي او د سر خبرې کوي. هو که چېرته داسې وي چې ټول پکې شریک کړي نو بیا دې وکړي هر یوه خبره. او بل علاوه د هغې نه رسول صلی الله علیه وسلم دا څومره آیتونه او دا چې مولوسته نو رسول صلی الله علیه وسلم تمیم الداري روایت کوي او فرمایي چې قال الدین النصیحه، دین نصیحت دی، دین خلکو ته لارښودنه ده، دین د خلکو حقوق په ځای کول دي، دین د ورورګلوۍ پیغام دی، دین د خپلولۍ پیغام دی، دین الدین النصیحه د سموالي نصیحت دې ته وایي چې یو شی سم شي. مثلا یو شی سمې او برابرې او نیغکې او کوږ وي هغې ته نصیحت ویلی کېږي. کله چې سړی الدین النصیحه دغسې وایي راست شه جوړ شه. او بیا فرمایي چې الدین النصیحه ثلاثا قلنا لمن، داسې جوړ شه پوښتنه وشوه چې لمن یا رسول الله، قال لله، د الله دپاره ځان سم که او برابر که د هغې عبادت وکړه او دا نصیحت د الله واوره چې د هغې بندګي وکړه او عبد اوسېږه، نه دا چې د الله په مقابل کې د فرعون غوندې ودرېږي او د ابلیس غوندې ودرېږي. قال لله ولکتابه، او د کتاب د الله د قرآن عظیم الشان سره باید ته د الله جل جلاله ځان برابر کې او د هغې تلاوت وکړي شپه او ورځ باندې. ولکتابه، د کتاب دپاره دا نصیحت واوره. او دریم دا دی چې ولرسوله، او د رسول دپاره باید اطاعت یې وکړي. موږ تاسو د خپل رسول اطاعت نه کوو، ځکه یې نه کوو چې دلته ناست یو او هېڅ وخت موږ نه په یادو، کورونو کې ناست یو مانځه ته نه راځو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار نه تعقیبو. نو الله درته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ. بیا درته وایي چې ولا ائمة المسلمین، بیا د ائمو د امامانو د علماو د کوم یو چې خلک چې په اوچت دي په اسلام کې او د تاسو نه جګ دي، استادان دي، مدرسین دي، نور خلک دي، هغه کسان دي چې د خیر دپاره کار کوي. ولأئمة المسلمین وعامتهم، او د عامو مسلمانانو سره د کوم یو چې ستاسو سره نږدې دي او لرې دي د عامو مسلمانانو سره تاسو ځانونه شریک کوئ. رواه المسلم. د دې نصیحتونو سره که موږ او تاسو داسې وویو چې دا چېرته تدریس شي په یو کلاس کې او یا په یو سکول کې، نو د دې نصیحتونو اورېدلو سره به زموږ اجتماع جوړه شي، موږ به مخې ته راشو. او بله دا خبره چې دین او نصیحت چې دی دا زړه نرموي، دا سړی برابروي، سلوک یې برابروي، نظم یې برابروي، ټوله ټولنه برابریږي، د انسان دپاره یو ښه اخلاق پیدا کیږي. څومره چې زموږ اخلاق ښه وي باید نرمۍ سره کار وکړو. دین النصیحه، دین موږ ته همدا نصیحت کوي چې باید موږ تاسو برابر اوسېږو، تواضع کې اوسېږو، همیشه دپاره زهد وکړو، د خدای نوم یاد کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله تعالى خير خلقه.